د الله رسول فرمایي که چیرې چا د چا سره ښه وکړو که بدله ورکولی سي خو که ښه خبره ده که نه سي ورکولی بیا تعریفونه وکړه ډېر ښه سړی دی محترم سړی دی الله دې آباد لري الله دې قدر وکړي الله دې قدرمن لري په موږ کې داسې بعضې انسانان شته ډېر انسانان شته هغه د چا شکریا نه ادا کوي ته ستړی شه ځان ستړی که ځان پورې وړی که ول رایه وړه ورې که په هر موړ په هر قدم شور سره کوه لیکن هغه په ټول ژوند ستا شکریا نه ادا کوي دا ډېره بده خبره ده دا شی په ځان کې نه دا بس باید چې د هر هغه چا چې ستا موټر ته دکه ورکړله ستا موټر لارې در وښوله شکریا ادا کړه کور ودان الله دې خیر درکړي د هېچ چا پر هېچ چا پور نه دی باندې صحیح سلو دا شی په ځان کې راولي او چې دغه شی سړی په ځان کې راولي لکه د الله رسول چې و هغه سایل ته 40 درهمه ورکړلو صحیح سو وما هو ته بیا الله د خپله جانبه راکړي چې موږ د چا احسان ومنو شکریا ده ومن کتم فقد کفر فإن من اثنى فقد شکر که چا د چا تعریف وکړي چا څه د سره وکړو تا یې تعریفونه وکړو صفتونه دې وکړو بس د شکر ادا سو ومن کتم فقد شکر د الله رسول فقد کفر د الله رسول فرمایي که چا څه د سره وکړو تا پټ ییر دې کو ورک دې کو د الله رسول فرمایي دا تا ناشکري وکړل یې بیا نه صحیح سو کم سے کم د هغه مسلمان زړه ور خوشاله کا د هغه مسلمان هغه طالب چې اعلان کوي وای زړه راوړي خیر یوسي هغه دا معنا ده چې دا زړه تی راکړه دا خیر خدای پاک دې ته خیرونه درکړي او ځای پر دا نور ته چې زړه راوړي دا خیر یوسو تورې ورسره یشي دی هغه په دې وجه باندې ستاسو شکریا چې دا ادا کیږي صحیح سلو دا شی په ځان کې راولو ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس دا خبر په دغه ځای پاتې سولم بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي عن اسامه بن زید رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء د الله رسول فرمایي که چا د چا سره شو ما ستا سره شو تاز ما سره شنو بیا خدای دې وکړي چې یو بیرته قدرې د الله رسول فرمایي بیا تر ولاړ سه د پاع دا کوم چا چې څه کړی دی هغه ته وایي جزاک الله خیرا الله یې در دې ښه بدله درکړي الله یې د خپله جانبه وتا ته خیر در نصیب کړي الله یې د خپله جانبه وتا ته دې بدله درکړي صحیح سلو نو د الله رسول فرمایي فقد ابلغ فی الثناء بس دا د دې ډېر صفت دې وکړي او د حق دې ور ادا کړي د شکریا چې د هغه ادا سو د احسان چې د هغه ادا سو جزاک الله جزاک الله الله دې خیر درکړي ډېر په موږ کې دا شی ډېر سته بیخي ډېر سته الله دې وساتي وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشكر الناس لله تبارك وتعالى أشكرهم للناس الله رسول فرمایي چې کم سړی د الله رب العزت ډیر شکریا ادا کوي هغه بیا د چا د انسانانو شکر هم ادا کوي چې کوم څوک د الله شکر ادا کوي هغه د انسانانو هم ادا کوي او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک د بنده شکریا نشي ادا کولی هغه د الله شکریا هم نشي ادا کولی او بیا د الله رسول فرمایي چې څوک د لږ شکریا نشي ادا کولی هغه په ډېر شکریا نه ادا کوي یو سړی وایي چې په لږ رس خوشحاله په ډېر نه خوشحاله کېږي د الله رسول فرمایي چې څوک لږ شکریا د چا نه ادا کوي هغه نو ډېر هم نه ادا کوي نو لہذا د الله رسول فرمایي تاسو به خامخا په هر حال کې د یو مسلمان ورور شکریا چې دا هغه ادا کوئ او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي والتحدث بنعمت الله شکر ستا سره الله احسان وکړي بیا سړی بار بار وایي الحمدلله الحمدلله جوړ یم روغ یم ډېره ښه شپه مې تېره کړله دا د الله رب العزت شکریا ده او یو سړی را وترکها کفر چې کله یو سړی د الله رب العزت د احساناتو د نعمتو نه یادوي صفتونه یې نه کوي تعریفونه یې نه کوي د الله رسول فرمایي دې ناشکري وکړله دا ناشکري ده یا دوانګې شکر دی یا روانګې ناشکري ده نو لہذا د الله رسول فرمایي تاسو به څه کوئ تاسو به د الله حمد په هر حال کې وایاست او د الله شکریا چې د هغه به ادا کوئ روایتو کې راځي عزیزانو صحابه کرامو کې یو انصار بلل کیږي بل مهاجر بلل کیږي
انصار دې ته وایي چې مکه یې پرېښوله ولاړو مدینې شریف لره خپل کور وطن علاقه یې پرېښوله صحیح سو نه مهاجر و دې ته وایي چې مکه یې پرېښوله کلی وطن یې پرېښوي او انصار دې ته وایي چې هغه په مدینه کې کم استوګنې والا څوک اوسېدل صحیح سو هغه میزبان کوربه چې کوم هغه ته انصار وایي انصارو د دې مهاجرو سره انتهایی ډېر احسانات وکړو حتی دا شم پیښه شوه عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ چې کله هجرت وکړي مدینه شریف لره راغلی نو بیا سعد بن ربیع د یو صحابي و د هغه دوی کوروالی وي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صحابه کرام تقسیم کړو یو میلمه د یو پر کور بل میلمه د بل پر کور بل عبدالرحمن بن عوف چې دی هغه د سعد بن ربیع پر عیسی کې راغلی په میلمستیا کې راغلی حتی چې دا سعد را ولاړ سولو دوی کوروالی درلودې عبدالرحمن بن عوف ته ویل په دې دوو کې چې کوم ستا خوښه زه هغې ته طلاق ورکوم عیده به تېره شي خپل واده ورسره ته د الله رسول زما را ورور کې اولیا یې داسې نه کوم الله دې ژوندی لره الله دې خیر درکړي ما ته خالي د بازار لار راوښوي نو داسې مطلب احسانات ورسره کول نو بل ورځ یو مهاجر صحابي راغلی پیغمبر علیه السلام ته ویل یا رسول الله دغه انصارو خو دومره احسانات زموږ سره وکړلو چې موږ ویا رسول الله ذهب الانصار بالاجر كله ما راينا قوما احسن بدلا لكثير یا رسول الله دا انصارو دومره احسانات زموږ سره وکړلو چې مطلب پر دې احسانات لا هم څونه نورې بدلې راکوي ولا احسن مواساتا في قليل منهم او تر دې چې بیا مطلب لږ څه ښه ته ورسره وکړي دی ستا ډېر مدد کوي ډېر دا رقم ګر څه موږ لیدلي نه دي د الله رسول ورته وفرمیلې الیس تثنون علیهم به تی دې صفتونه نه کوئ تی دې تعریفونه نه کوئ وتدعون لهم تی دې ته دعاګانې نه کوئ قالوا بلا و یا رسول الله دعاګانې کوو ورته کوو تعریفونه کوو صفتونه کوو د الله رسول ورته وفرمیل قال فذاک بذاک بس دا ادا سوله خبره د ستا سره هغه احسان کړی و تا دعاګانې ورته وکړلې لکه د چې هغه ښه کول ستا ښه بیا دغه د ته د صفتونه کوه تعریفونه کوه او دعاګانې ورته کوه بس انسان حق به دې خبرو باندې ادا کیږي اوس انصار هم ډېره غټه مرتبه لري مهاجر هم ډېره غټه مرتبه چې دغه لري لیکن د الله رسول فرمایي که چا ستا سره دومره ښه وکړو چې تا د ښو بدله نه سوی ورکولی د دنیا په خبرو کې دعاګانې ورته وکړه تعریفونه یې وکړه صفتونه یې وکړه و ملګرو ته قصه وکړه چې یاره دې سړي خو زما سره دومره احسان وکړي صحیح سلو نو به د احسان دروازه هم نه در باندې بندېږي په شکر گزارانو کې به هم شمار سي د ناشکرو په لاره کې به هم نه یې صحیح سلو ډېرې خبرې دي اوس الله فرمایي تاسو زما شکریا ادا کوئ زه نور در کوم نور شکریا نه ادا کوو الله رب العزت یې موتا ته راکوي چې هغه صحابي ته پیغمبر علیه السلام کجوره ورکړه هغه وغورځوله بل رالی کجورې ورکړه 40 درهم یې ورکړو نو ګوره چې غورځولې وه بیا د 40 درهم میلاوېدل نه میلاوېدل داسې بس ما او ستا هم دغه عمل یې زه هم په دې ښایسته کېږم ته هم ښایسته کېږې زه به هم دعاګانې دغه چا کوم زه الحمدلله چې چا زما سره احسان کړی دی په هغو پسې علیحده قرآن ختموم په هغو پسې علیحده دعاګانې کوم چې یا الله د حق مې خلاص کړې یا الله باد لري یا الله ژوندی لري یا الله مې خرابوي خپلو استادانو ته خاص کر زه په کال کې یو قرآن خامخا وایم چې زما استاد دی پر ما حق دی پر ما احسان دی زما سره ښه کړي دي زه پر لاره برابر کړی یم په ما یې سړیتوب زده کړی دی په ما یې د الله او د رسول خبرې زده کړي دي ډېر غټ احسان دی نو راولاړ سه زه خپل قرآن پسې ختموم دعاګانې خو به هر وخت سړی ورته کوي دعاګانې به هر وخت سړی ورته کوي هغه علما فرمایي داسې علما تېر سوي دي هغه وایي موږ امام شافعي صاحب فرمایي ما داسې دعا تر اوسه نه ده کړې چې ما استادانو ته دعا نه یې کړې ما دی دعا نه ده په یاد چې ما د اول استادانو ته دعا نه یې کړې او زموږ دی دعا نه ده په یاد موږ د استادانو ته دعا کړې صحیح سولو الله رب العزت مې په احسان فراموشي کې نه شماري
الله دې موږ توفیق نه راکړي چې د چا د احسان بدله په بدو کې ورکړو الله دې موږ توفیق راکړي چې موږ د چا د احسان یېرېده چې د هغه ونه غواړو د احسان ښېګړه د هغه تعریفونه د هغه صفتونه و هغه ته دعاګانې د هغه ښه غوښ د بدو مطلب بېزاره کېده چې خدای پاکه د بدو یې وساتي به دا خبرې دي صحیح زم دې خبرو ته مجبوره یم او تاسو هم دې خبرو ته مجبوره یاست زه به هم کوشش کوم او تاسو هم کوشش کوئ خیر الله رب العزت دا ویل اورېدل په خپل دربار کې قبول و منظور وګرځوي الله دې پر دې تورو موږ ته مرګ راکړي چې موږ مرو دا ووایي لا اله الا الله محمد